السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی سے محترم، الله دې خوشاله کا. سوال دې داسې دی چې په نیمه باندې څاروي ساتل دا روا دي که ناروا دي؟ مقصد یو سړی چاته څاروی ورکي او ورته وایي دا ته ساته، او بیا به یې خرڅ کړو او بیا به نیمې پیسې ستا شي او نیمې پیسې به زما شي. یا دا څاروی ساته او چې بچي راوړي نو په هغه پیسو کې به شریک یو. مختلف قسمه طریقې دي. نو زمونږ فقهاو دا مسله ډېره په تفصیل سره لیکلې ده. هغوی تر دې پورې لیکلي دي که چېرته څوک چاته یوه چرګه ورکړي او ورته ووایي چې دا چرګه واخله او دې ته هګۍ کښېږده، او چې دا بچي راوړي او دا غټ شي نو نیم به ستا شي او نیم به زما شي، وایي دا هم سود دی. دغه شانتي که چاته څاروی واغسته یا یې ورته ورکړه او ورته ووایي چې دا ته ساته، خرڅ به یې کړو او بیا به پیسې نیمې کړو، یا به د دې سر معلوم کړو هغه ګټه به یې نیمه کړو. نو دا ټولې خبرې چې دي دا په سود کې راځي. چونکې زمونږه د مذهب کتاب هدایې په کتاب الربا کې په دې څیزونو باندې تفصیلي بحث راغلی دی، او په خاص کر بیا په فتاوا عالمگیری او شامی کې بیا په دې باندې مستقل قول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سره د دلیل نه نقل دی چې دا په سود کې دي. نو فلهذا خلک د څاروي چاته په سود باندې په نیمه باندې او په درېمه باندې نه اخلي او نه دی ورکوي. د هغې ښکلې طریقه دا ده چې مثلا یو سړي سره پیسې دي او بل سړی چې دی نو هغه هوښیار دی، کار کوونکی دی، په کار او په روزګار باندې پوهېږي. نو دی دې دا خپلې پیسې دې سړي ته ورکړي. ته دا پیسې واخله او ستا خوښه ده چې ته په دې باندې هر څه کې، ته به پرې روزګار کې او زما او ستا به ګټه هغه په داسې طریقه چې زما پیسې به تا سره یي، ته به پرې کار کې، ته به ترېنه د خپلې مزدورۍ موافق ګټه اخلې. یا به درېیمه حصه ګټه اخلې یا به نیمه ګټه اخلې. او که تاوان راغی نو تاوان کې به هم دواړه شریک یو. زه به هم پکې شریک یم او ته به هم پکې شریک یې. بیا د دې سړي خوښه ده که دی په دې باندې ګړې اخلي، که دی پرې چیلۍ اخلي، که دی پرې پټۍ اخلي، که دی پرې لرګي اخلي، چې څه شی پرې اخلي بس ده ته اختیار دی. ستا به بیا په هغې کې څه کار نه وي. ستا به بیا کال بعد یا میاشت بعد یا شپږ میاشتې بعد چې ستا هغه سره کومه خبره شوي، ته به بیا د هغه ګټې موافق د هغه نه تپوس کوې چې ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. باقي به بیا ستاسو سره څه کاره نه وي. نو دغه یې ښه طریقه ده. باقي څاروي اخیستل او دا ورکول دا په شریعت کې روا نه دي. ښه.